سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. اوویشتم څپرکی د هورمهب د لیدو لپاره مصر ته ستنېدل. زه مصر ته د ستنېدا لپاره د خپل سفر په اړه ډېر څه نه وایم، یوازې دومره وایم چې کله بیړۍ حرکت وکړ نو هر څومره چې مصر ته نږدې کېدو ما د بې صبرۍ ډېر احساس کوه او قرار نه شوای پاتې کېدلی او تل مې د بیړۍ پر غولي چکر واهه. زما بیړه وه چې هر څومره ژر وشي مصر ته ورسېږم. کله چې بیړۍ د مصر په ساحلي ښارونو کې لنګر واچاوه نو ما د هغو ښارونو د ژوند د حالاتو په اړه مطالعه نه کوله ځکه چې ستومانه شوی وم. ان د سوریې د غرونو رنګ چې د لمر لوېدو په وخت ارغواني کېدل زه یې نه هیجاني کولم. په سوریې کې پسرلی شوی و، توتکیو په اسمان کې الوتنه کوله، سندرې یې ویلې او کله چې موږ په بندري ښارونو کې دمه کوله نو د هغو غږ به مې احساساوه چې پر سر به مې ګرځېدلې. د بال د خدای یعنی د سوریې د خدای کاهنان د پسرلنیو شیانو د ټولولو لپاره په کوڅو کې نارې وهلې او مخونه یې شکاري کول. د دوی تر شا ځوانو نجونو او ښځو ګاډۍ راکاږلې او هغه ډالۍ پکې اچولې چې خلکو به د بال خدای لپاره ورکولې. خو له دې کبله چې زه مصر ته ستنېدم او دغو شیانو راته ارزښت نه درلود، زړه مې نه غوښتل چې آن یو ځل دې هم دغه منظرې وګورم ځکه چې یو ځل مې پخوا هم لیدلې وې. هغه مهال چې ما غوښتل مصر ته ستون شم د هغه پوه په شان وم چې پر یوې ښځې مین شوی او باید د هغې ښځې لیدو ته ورشي، یا باید همدغه ښځه د کور ته راشي او دغه پوه او عالم نور نشي کولی د پاپیروس یا مصري کاغذ چې له یو ډول بوټي جوړېده پر پاڼو لیکلي شیان ولولي او که یې ولولي نو له هغو علمونو څه نشي زده کولی چې پر دغو کاغذونو لیکل شوي وي او تر هغه وخت همداسې چې دغه ښځه ویني له هغه وروسته یې حواس متمرکز شي او کتاب ولوستلی شي. زه هم د دې لپاره چې مصر ته روان وم د خپل هیواد لیدو ته ورتلم نو د سوریې د ښارونو د منظرو او د دې سیمې د خلکو د دودونو او رواجونو له کتو بیزاره وم. ما غوښتل ځان طبس ته ورسوم او د شپې په پیلېدا سره د ښار په کوڅو کې قدم ووهم، د خټینو کورونو په مخ کې تیر شم، هغه منقلونه وګورم چې د کورونو په مخ کې ایښي او کبان پرې سره کوي. زړه مې غوښتل چې ژورې ساګانې وکږم او د کبانو بوی احساس کړم. د مصر د شرابو جامونه تش کړم او د نیل اوبه بوی چې د چیکړو بوی یې ځي او دا بوی زما ډېر زیات خوښیږي. غوښتل مې ډېر ژر مصر ته ورسېږم چې د نیل پر غاړه په شنو شویو پاپیروسونو ګامونه کېږدم او د نیل سیند پر ساحل د وحشي ګلانو خوږ وږم احساس کړم. کله چې لمر راخیږي او وړانګې د آمون د معبد پر رنګارنګ ستنو پرېوځي نو زه د هغه الواني وړانګې وستایم. لکه چې په خپل برخلیک کې مې ویلي دي سره سره چې په طبس کې بدبخته شوی یم، خو د وخت هېرېدا پر دغې بدبختۍ د هېرېدا دوړې پرېیستې دي او هغه وخت چې مصر ته ستنېدم نه مې ځان نیکمرغه احساساوه او نه بدمرغه، بلکې د وطن درد مې درلود او غوښتن مې ولاړ شم هغه ځای ووینم چې ما پکې سترګې پرانیستلي، پکې لوی شوی یم او ځان مې پکې پیژندلی دی. کله چې د سینا صحرا ته ورسېدو له دې سره چې پسرلی و مګر بیا هم هغه باد چې د وچې له لوري پر سمندر لګېده ګرم او زموږ مخونه یې وسوځول ځکه د سینا صحرا د نړۍ تر ټولو ګرمه سیمه ده. له دې وروسته چې یوه موده مو د سینا د سور رنګه سواحلو په څنډو کې سفر وکړ هغه ځای ته ورسېدو چې د سمندر رنګ ژیړ شو. ماڼوګانو پر پړي تړلې یو منګی سمندر ته ورکوز کړ او له هغې خوا یې پکې اوبه راوکښلې. ما چې وڅښلې نو احساس مې وکړ چې اوبه یې خوږې دي او د نیل د سیند د چیکړو بوی یې ځي. کله چې د نیل خوږې او له چیکړو ډکې اوبه سمندر ته رسېږي نو له تروو اوبو سره ژر نه حل کېږي. پر دې ورځ چې کله ما د نیل اوبه وڅښلې خپل موري کاپتا ته مې وویل دغه اوبه زما له نظره د نړۍ تر ټولو تر غوره شرابو خوږې دي. خو کاپتا وویل هر چیرته اوبه شته او که د نیل اوبه هم وي د شرابو ځای نشي نیولی. ما وویل زه د دې اوبو پر څښلو ځکه خوشحاله شوم چې
پوهیږم مصر ته را رسیدلی یو. کاپتا وویل که مصر ته ورسیدو زه تصور نه کوم چې زما د ژوند حالت دې بدل شي، ځکه زه یو مریی یم. که په مصر کې یم یا په بل ځای کې نو زما لپاره توپیر نه لري. ما وویل کاپتا زموږ اوږدو سفرونو سپین سترګی کړی ان تر دې پورې چې کله مې هیر شوی چې ګنې ته زما مریی یې. داسې ځواب راکوي چې هر څوک یې واوري فکر کوي چې دا ستا حق دی چې له ما سره همداسې خبرې وکړي. که په مصر کې وای نو د نیل له څنډو مې یوه لښته راوړله او پر ملا او ولو مې څو ګزارونه درکول چې پوه شوی وای چې ته زما مریی او حق نه لري چې له خپل بادار سره دغسې بحث وکړې. کاپتا دواړه لاسونه پر زنګنو کېښودل او رکوع یې وکړه. بیا یې وویل زما باداره، ته هم ډاکټر یې او هم هنرمند خطیب او ویناوال. ته پوهیږي چې کله او څنګه له خولې خبرې وباسي او هغه څه چې تا اوس ویل ما ته یې ستا لکړه او د نیل د څنډو د ونو لښتې را پر زړه کړې. پوهیږم چې د لکړې او لښتې ګزار د سیند له چیکړو اوبو، د هیلیو له سندرو، د سرو شویو کبانو له بویونو او د طبس د معبدونو د بړاس له ښکلي بویه مشهور دی، ځکه دا یو زر کاله کیږي چې مریانو ته په لکړو او لښتو سزا ورکوي. د دغو لښتو له زوره په مصر کې هر څه په خپل حال پاتې دي او هیڅ شی له خپل لیمڅي څخه پښه نه غځوي. له دې سره چې د مصر د جوړېدا زر کاله کیږي خو هیڅ شی پکې نه دی بدل شوی. اوس پوهیږم چې باید د لښتې او لکړې ګزارونه وخورم، ځکه اوس مې باور دی چې مصر ته رسیدلی یو. زموږ اوږده سفرونه چې ما ډېر څه پکې زده کړل پای ته ورسېدل. او ای د نیل د څنډو د باڼسونو لښتې، د مصر خدایان دې برکت درکړي، ځکه هر چا ته ادب ورکولی شي چې تر خپل لیمڅي پښې اوږدې نه کړي او د دې مخه نیسي چې څوک پر چا تیری وکړي. له دې خبرو وروسته کاپتا له ډېره غمه په ژړا شو او بیا د بیړۍ په یوې څنډه کې کېناست او تر هغه وخته ویده و چې زموږ بیړۍ بندر ته ورسېده. کله چې بیړۍ د نیل سیند ته ورسېده د بندر په څنډه کې ودرېده او زما سترګې پر مصري پنډیانو ولګېدې چې له یوه لونګ پرته یې بله جامه پر تن نه وه. ما ولیدل چې ګیرې خریلې دي او دلته متوجه شوم چې د سوریایانو له اوږدو جامو او ګاډګوتي ګیرو مې کرکه کېده. سوریه کې نارینه او ښځې ټول چاغ ول، په داسې حال کې چې د مصر نارینه او ښځې ټول نري اندامونه لري. پر ما باندې ان د جوالیانو د بدن د خولو بوی خوږ لګېده. همدا چې زما او کاپتا نومونه یې ولیکل، کاپتا ځان د سوریې معرفي کړ چې څوک ورته مزاحمت ونه کړي، ځکه چې کاپتا تښتېدلی و. له بیړۍ چې راکوز شو ما خپلې پشمي سوریاني جامې وایستلې او د مصر کتاني جامې مې واغوستلې. له دې وروسته چې 2 ورځې مو په بندر کې استراحت وکړ، په یوې بیړۍ کې سپارو شو چې طبس ته تله. له هغه وروسته د نیل په سیند زموږ سفر پیل شو. موږ ډېره موده د نیل سیند منظرې نه وې لیدلې، نو پر همدغې ورځ مو له سهاره تر بېګاه ښي او کڼ لور ته ساحل ته کتل. د هیلیو او زاغانو له اوازونو او د هغو لوڅو کلیوالو له لیدو مو خوند اخیست چې خپل غوایي به یې د قلبې لپاره بیول. کله چې به کښتۍ په یو بندر کې ودرېده، کاپتا به یوې ساقي خانې ته ولاړ او مصري بیر یعنې د اوربشو اوبه به یې څښل. ده به په ساقي خانه کې ناستو خلکو ته په نورو هیوادونو کې د خپلو سیلونو کیسې کولې او هغوی به د کاپتا خبرو ته داسې حیران شول چې د مصر خدایانو ته یې پناه وروړله. څومره چې طبس ته نږدې کېدو د نیل د دواړو غاړو اوسېدونکي زیاتېدل. طبس ته نږدې کلي او بانډې له یو بل سره نښتې ول. یو وخت د نیل په ختیځ کې 3 غرونه راڅرګند شول چې ته د طبس ښار 3 ساتونکي دي. ورپسې د ښار ستر دیوالونه او له هغه ورهاخوا د آمون ستر معبد او سپېڅلی ډنډ راښکاره شول. کله چې ما د نیل سیند په لویدیځه څنډه کې د اموات یا مړیو ښار ولید، خفه او غمجن شوم. ومې ویل د مړیو ښار هغه ځای دی چې کله مړي مومیایي شول هلته یې ښخوي. د مصر د ټولو فرعونیانو او ملکو قبرونه هلته ول او د هغوی په هدیره کې سپین رنګه ودانۍ ځلېدې. د مصر د هرې ملکې د قبر پر وړاندې یوه ونه کرل شوې چې د هغه ونې د پسرلي په موسم کې هغه فصل چې موږ مصر ته ننوتو ګلان کوي. د مصر د هرې ملکې د قبر پر وړاندې یوه ونه کرل شوې چې دغه ونه د پسرلي په موسم کې ګلان کوي. زه ځکه د مړیو د ښار په لیدو خفه شوم چې خپل مور و پلار مې رایاد شول چې د غوایي په پوستکي کې د یوه فرعون قبر ته نږدې ښخ شوي دي. ما د هغوی قبر د یوې حریصې ښځې د مینې له امله خرڅ کړی و او هغوی مې په خپل قبر کې نشو ښخولی. ما دوی ته نوی قبر هم نشو اخیستلی چې په بلې دنیا کې بې کوره نه وي.
په سویل کې چې د نیل سیند کږیږي د فرعون ماڼۍ د شنو ونو په منځ کې ځلیږي چې طلایي رنګ لري. زه شکمن وم چې آیا د مصر د لښکرو قمندان هورمهب به لا هم په دې ماڼۍ کې اوسیږي او که نه. کله چې زه له مصر تلم هغه یو پیاوړی سړی و او فرعون ته ډیر نږدې و، خو هیڅکله له قضا او قدره خبر نه وي او نه پوهیږي چې هغه کس چې نن پاچا ته نږدې دی سبا دغه نږدېوالی له لاسه ورنه کړي. زموږ بیړۍ د تبس په بندر کې هغې سیمې ته نږدې ودرېدې چې زه پکې لوی شوی وم. ما ناڅاپه داسې احساس وکړ چې زه ماشوم یم او ځان مې د ماشومتوب د همیشنیو منظرو په منځ کې لیده. د کوچنیوالي او ځوانۍ د خاطرو را یادېدلو هم خوشحاله او هم خفه کړم. د پلار و مور په حالت ډېر خواشینی شوم ځکه هغوی ټول عمر ځانونه له کړاو او مصیبتونو سره مخامخ کړل چې وکړای شي ما ته سواد را زده کړي او ښوونځي ته مې ولیږي. خو د ځوانۍ او د یوې ښځې د وسوسې له امله ما له هغو سره خیانت وکړ او د هغوی آن قبر مې لا خرڅ کړ. داسې وشرمېدم چې غوښتل مې مخ پټ کړم چې تبس مې ونه ګوري او ونه وایي چې دا دی هغه نمکارامه سینوهه چې خپل مور و پلار یې په بله دنیا کې هم بېکوره کړل. تر دې وړاندې چې تبس ته ننوځم په دې کار کې د ژوند کولو لپاره مې خاص او معلوم پلان نه درلود ځکه چې هلته زما ژوند کول په هورمهب پسې تړلي وو چې وی وینم او پوه شم چې هغه به زما د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه ووایي. خو کله چې مې په ښار کې ګام کېښود پوه شوم چې زه به بیا هم په دې ښار کې د پخوا په شان ډاکټر شم، خو یو مشهور او ستر ډاکټر نه، بلکې هغسې ډاکټر چې د بېوزلو په سیمه کې ژوند کوي او د بېوزلو او خوارو کسانو معالجه کوي. ما دا نیت نه درلود چې په پردیو هیوادونو کې ترلاسه کړي معلومات د خپل شهرت او شتمنۍ دا وسیله وګرځوم، بلکې نیت مې کړی و چې د بېوزلو په سیمه کې ژوند وکړم او احساس مې وکړ چې خوشحاله او هوسا شوی یم. که زما پر ځای بل ډاکټر وی او په نورو هیوادونو کې دومره معلومات ترلاسه کړي وی نو تبس ته له ستنېدا وروسته به یې په یوې شتمنې سیمې کې اړول او د خپل کور پر سر به یې ول او هڅه وړاندې کړې وه او خپل نوم به یې پرې لیکلی و چې ټول پوه شي دغه ډاکټر تر ټولو غوره دی او هغه کسان چې د معالجې لپاره ورځي باید ګران بیه ډالۍ ورکړي. ما غوښتل د بېوزلو په محله کې ژوند وکړم او نومورکی پاتې شم او له دې امله مې ځان راضي احساساوه. دغه موضوع د دې ښودنه کوي چې ځینې وخت موږ د خپلې غوښتنې په اړه هم تېروتنې کوو او نه پوهیږو چې څه غواړو په ټوله نړۍ کې ګرځو او له یوه هیواد د بل هیواد ته ځو. په سرو او سپینو علم ترلاسه کوو چې وطن ته له ستنېدا وروسته د یو شتمن په شان ژوند وکړو او خپل دغه پرتم نورو ته هم وروښیو. خو له ستنېدا وروسته په حیرانۍ سره ګورو هغه څه چې موږ هوسا او اراموي نو د ښار په یوې څنډه کې ګمنامه ژوند کول دي. د بندر جوالیان پر موږ راتاو شول چې له بیړۍ څخه زموږ بار راښکته کړي او یوه میلمستون ته یوسي. دوی تمه درلوده چې له موږ څخه ډیره اجوره واخلي ځکه هر چیرته دود دا وي چې کله یو مسافر کوم ښار ته ځي نو جوالیان ترې ډیرې پیسې اخلي. خو ما کاپتا ته وویل چې نه غواړم میلمستون ته ولاړ شم او جوالیانو ته ووایي چې زموږ بار بستره له بیړۍ څخه نه باسي. کاپتا وویل آیا ته نه غواړې چې په دې ښار کې پاتې شې؟ ومې ویل ته بې له ځنډه ولاړ شه او د بېوزلو په محله کې یو کور راته واخله. دغه کور تر ډېره حده باید زما د مور و پلار پخواني کور ته نږدې وي. کور باید نن واخلې چې سر له سبا هلته طبابت وکړی شم. کاپتا په دې خبرې ډېر خفه شو ځکه چې تصور یې کاوه موږ به په یو میلمستون کې ایسار شو او مریان به د هغه په چوپړ کې وي. خو نیوکه یې ونه کړه، سر یې ښکته واچاوه او ولاړ. پر همغه شپه زه په خپل نوي کور کې چې پخوا د یو مسګر کور و او د بېوزلو په سیمه کې و پر ځمکه کېناستم. په شاوخوا کورونو کې او په چم ګاونډ کې ښځو د کورونو په مخ کې په منقلونو کې کبان سره کول او له ټولې سیمې څخه د سرو کړیو کبانو بوی لټېده. چې شپه پخه شوه د عمومي ځایونو چراغونه روښانه شول او له منځه یې د سوریانو موسیقي سندرې واورېدل شوې. د مستو ماڼوګانو غږونه پورته شول او چې اسمان ته به مې کتل نو د ښار د څراغونو د رڼا له کبله سوربخون شوی و.
زه له اوږدو کلونو وروسته چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په سفر او د معلوماتو په ټولولو بوخت وم، خپل لومړني ځای یعنې خپل کور ته ستون شوی وم. حیران وم چې په سوریې، بابل او کورد کې مې هغه ښکلې منظرې ولیدې. معطره تیل مې بوی کړل، خو ولې د سرو کړو کبانو بدبویي او د ګاونډیانو د بېوزلۍ او لوږې منظرې خوند راکاوه. د بلې ورځې پر سهار مې کاپتا ته وویل یوه ساده او بې انځوره لوحه زما پر کور ولګوه چې خلک پوه شي دا د یو ډاکټر کور دی. هغو ته مه وایه چې زه یو مشهور ډاکټر یم، بلکې یوازې زما نوم واخله او توضیح ورکړه چې دغه ډاکټر بېوزله ناروغان ګوري. هر څوک کولی شي له خپل وس سره سم فیس ورکړي. کاپتا وویل زما باداره، ته یو مشهور ډاکټر یې او نورو هیوادونو ته د سفرونو په ترڅ کې ډېر معلومات راغونډ کړي، نو ولې ځان د بېوزلو ډاکټر جوړوي؟ ما وویل کاپتا، کومه خبره چې زه درته کوم هغه ومنه. زما امر اجرا کړه، ګنې زما له کوره بهر شه، هر ډول چې غواړې ژوند وکړه. زه پوهېږم چې له ما دې دومره غلا کړې چې نن پرې کور اخیستلی شي او یوه ښځه پرې کولی شي. کاپتا وویل زما باداره، که ته تبه ونه لرې دغسې خبرې نه کوې. بله دا چې زه داسې سړی نه یم چې ښځه وکړم، تل په کور کې له هغې سره جنګ وکړم. دا زما ډوډۍ وخوري او د جنګ په وخت کې مې په لکړې او لښتې ووهي. کله چې انسان کولی شي آزاد ژوند وکړي او په هوساینه کې وخت تیر کړي، زما په نظر ښځه کول لیونتوب دی. خو له دې کبله چې ته زما بادار یې که ته پر پوزې څملې، زه به هم پر پوزې در سره څملم. خو خپله خواشیني هم نشم پټولی، ځکه ستا کار ته چې ګورم نو لیونی پاتې کېږم. یوازې لیونی ملغلره تر خوشیو لاندې پټوي او ته هم خپل علم او پوهه د بېوزلو تر جنډو لاندې پټوي. ما وویل کاپتا، کله چې انسان نړۍ ته سترګې روڼوي نو کله خان وي او کله بېوزله، خلوص له غړ وي او په ناروغیو کې هم بېوزله او شتمن توپیر نه لري. دواړه کړاو زغمي او باید دواړه معالجه شي. کاپتا وویل هغه ډالۍ چې یو شتمن یې د له معالجې وروسته ورکوي د یو بېوزله له ډالۍ سره ډېر توپیر لري. که زه له فطري پلوه مریې وای او له زوکړې سره مریې ګڼل کېدی، ستا دغه نظریه به مې منلې وه. خو له دې کبله چې لومړی آزاد وم او بیا غلام شوم، دا نشم منلی چې بېوزله او شتمن د انسانانو له نظره یو شان دي. ومې ویل کاپتا، زه بېوزله او شتمن ناروغ ته په یوه سترګه ګورم او ستا د معلوماتو د زیاتولو لپاره باید ووایم چې که بې مور او بې پلاره ماشوم پیدا کړم نو هغه د خپل فرزندي اولاد په توګه روزم. کاپتا وویل دغه کار ګټه نه لري، ځکه چې بې مور او بې پلاره ماشومان په ځانګړو معبدونو کې ساتي. هغوی ټیټ رتبه کاهنان کیږي او ځینې خو خصیان کوي او د شتمنو کورونو ته یې لیږي چې نوکران او یا د هغوی د ښځو ساتونکي شي. دغه خصي ماشومان یا خوجګان د خانانو په کورونو کې هغسې ښه ژوند کوي چې که یې پلرونه ژوندي وای نو د هغوی په کورونو کې به یې نه درلود. که ته کوم ماشوم غواړې نو واده مه کوه او له هیڅ یوې ښځې سره منګی مه ماتوه. ته له هغو پیغلو څخه چې له ورونو پرته وغواړه چې له زوکړې وروسته خپل ماشوم تا ته درکړي. هغه به لس ځله د امون له خدایه شکر وکړي چې ته یې ورسره مخامخ کړې او ماشوم ترې غواړي او لویوي یې. که نه غواړي چې له یوې بې میړه ښځې څخه د هغې زوی واخلي نو یوه ځوانه وینځه واخله چې هغه هم درته بچي وزېږوي او هم له ما سره په کارونو کې مرسته وکړي، ځکه چې زه بوډا شوی یم او د کور کارونه راته سخت شوي دي او کله کله مې لاسونه ریږدي. که تا کومه وینځه واخیستله نو تر هغه وروسته به زه هم په کور کې کار کوم او هم به خپلې پیسې په کاروبار واچوم چې ګټه راته وکړي. ما ورته وویل زه نه غواړم چې کومه وینځه وپیرم، خو ته کولی شي د کور د کارونو لپاره یو نوکر ونیسي او ته پخپله زما په کور کې استراحت وکړې. دا به ستا د تیرو خدمتونو وفادارۍ انعام وي. زه نه پوهېږم ته په دغه ښار کې ساقي خانې ته ولاړ شي او کولی شي هغه خبرې ما ته هم راوړي چې ته یې هلته اورې، ځکه چې له ساقي خانې پرته په هیڅ ځای کې خلک دومره صمیمي مجلس نه کوي. ډیر کسان چې هیڅکله خپل باطن نه څرګندوي، خو کله چې شراب وڅښي په خبرو راځي او هغه څه وایي چې په زړه کې لري. د دې خبرې وروسته زه له کوره ووتم چې یو پخوانی ملګری پیدا کړم او د مصر د پوځ قومندان هورمهب ولټوم. په دې لړ کې هغې ساقي خانې ته ولاړم چې زما هنرمند ملګری توتمس به هلته ورته. ما له هغه پوښتنه وکړه. شراب پلورونکي راته وویل نه پوهېږم چې هغه چیرته دی او څه کوي.
ځکه چې له یوې مودې راهیسې دلته نه راځي، خو تر دې وړاندې چې ورک شي د پیشوګانو انځورونه یې ایستل. ما په حیرانۍ سره وپوښتل ولې د پیشوګانو انځورونه ایستل؟ د ساقي خانې خاوند وویل هغه مجبور و له دې لارې پیسې ګټلې. د په هغو کتابونو کې د پیشوګانو انځورونه ایستل چې ماشومان یې په ښوونځي کې لولي. زه له ساقي خانې راووتم او د عسکرو کور یا پوځي چوڼۍ ته ولاړم چې هلته هورمهب وینم. خو هلته چې ورغلم ومې لیدل چې د سپاهیانو په کور کې لږ کسان اوسي. اوس د پخوا په شان عسکر په انګړ کې نه پهلواني کوي او نه نښې ولي. په انګړ کې یو افسر ولاړ و. پوښتنه یې راڅخه وکړه چې دلته څه غواړې او ولې راغلی یې؟ ما ترې پوښتنه وکړه چې آیا هورمهب هلته دی او که دلته نشته چیرته یې پیدا کولی شم؟ صاحب منصب چې کله د هورمهب نوم واورېد سر یې ټیټ کړ او زه د ده له درناوي څخه پوه شوم چې هورمهب لا هم پوځي مشر دی. له هغه مې پوښتنه وکړه چې آیا هورمهب لا هم د پوځ قمندان دی که نه؟ صاحب منصب وویل هو، هغه د پخوا په شان د مصري سپاهیانو مشر دی، خو اوس دلته نشته او کوش ته تللی دی چې د هغه ځای چوڼۍ له منځه یوسي او هغه سرتیري رخصت کړي چې په دې چوڼۍ کې دي، خو دا معلومه نه ده چې کله به راستون شي. ما دغه صاحب منصب ته یوه کړۍ سپین زر ورکړل او د هغه د سپینو زرو د دې کړۍ په لیدو حیران شو. نور یې قبر پرېښود. ما ته یې وخندل او ویل هورمهب یو ستر قمندان دی او پرې چې پوهیږي چې عسکر څه غواړي او څه ډول چلند ورسره وکړي. خو فرعون د یوه پسه په شان دی، د عسکرو له حالاتو خبر نه دی او پام ورته نه کوي. له همدې امله کله چې اوس هورمهب دلته نشته نو لکه چې ګوري د عسکرو کور تش دی، عسکر تللي چې خیرات ټول کړي او خپله خېټه مړه کړي. له دې کبله چې زه له تر ټولو ټیټ رتبه افسر یم د ګدایي لپاره نشم تللی. زه له امونه غواړم چې د سپینو زرو د دې کړۍ له امله تا بختور کړي، ځکه څو میاشتې کې چې زه ساقي خانې ته نه یم تللی چې د وربشو اوبه وڅښم، خو نن به شراب پلورنځي ته ځم او هلته به ښه ډېر څښم. تر دې وړاندې چې موږ عسکري ته راوستو نو ژمنه یې راسره وکړه چې که سپاهیان شو ډېر سره او سپین به ترلاسه کړو او څومره چې وغواړو موږ ته به رسیږي. خېټې به مو تل له خوړو او د وربشو له اوبو ډکې وي. د سپاهیانو له کوره چې راووتم دارالحیات ته ولاړم چې هلته د فرعون د کوپړۍ سوری کوونکی ووینم، خو هلته یې راته وویل چې کوپړۍ سوری کوونکی 2 کاله مخکې مړ شوی او مړی د اموات یعنی مړیو په هدیره کې ښخ دی. په دارالحیات کې چې له ما سره کومې خبرې وشوې پوه شوم چې فرعون د خپل خدای په پیروي چې آتون نومیده هغه عسکر چې د ده پلار اجیران کړي ول رخصت کوي. د فرعون استدلال دا و چې وایي په سوله ورورګلوۍ کې به ژوند کوي او عسکرو ته اړتیا نشته. د دې ژوندلیک په پیل کې مې ویلي ول چې دارالحیات د آمون په معبد کې دی او له دې کبله چې په معبد کې وم غوښتل مې د معبد حالات هم وګورم چې د ځوانۍ خاطرې را په زړه کړم. هلته مې ولیدل چې کاهنانو خپل خریلي سرونه غوړ کړي، سپینې جامې یې اغوستې او وارخطا دي. کله چې خبرې کولې شاوخوا یې کتل او داسې ښکارېده چې ویریږي څوک یې خبرې ونه اوري. دوی چې زه ولیدم نو په شکمنو سترګو یې تیز راته وکتل او ښایي فکر به یې کړی وي چې ګنې زه جاسوس یم. زه په آمون معبد کې د مصر د پخوانیو مجسمو تر مخې تیر شوم او د معبد وروستۍ برخې ته ورسېدم او هلته مې په حیرانۍ سره ولیدل چې یو نوی معبد یې جوړ کړی دی. کله چې زه د آمون په معبد کې وم هغه مهال دغه عبادت ځای نه و. نو راته معلومه شوه چې دغه معبد له طبس څخه زما له تلو وروسته جوړ شوی دی. کله چې دغه معبد ته ننوتم ومې لیدل چې دیوال نه لري بلکې یو تش انګړ دی چې شاوخوا یې لوړې ستنې درولې دي. د انګړ یوه خوا خلاصه ده یعنې ستنه نه لري او د معبد محراب همغلته دی. محراب ته نږدې شوم ومې لیدل د دې پر ځای چې قرباني شوی پسه او نور سپېڅلي شیان په محراب کې کیږدي هلته یې ګلان، میوه او غنم میښي دي. پر محراب یو ډبرین حکاکي شوی انځور کښل شوی چې د آتون خدای یې د یوې دایرې په شان ښودلی. له دایرې څخه شاوخوا ته وړانګې تللي، په یو لاس پای ته رسي او هر لاس د حیات صلیب کلک نیولی دی. د دې معبد کاهنانو سپینې جامې اغوستې وې، سرونه یې هم نه و خریلي او ټول ځوانان ول. کله چې زه دې معبد ته ننوتم کاهنان د محراب شاوخوا ته راټول شوي وو او سپېڅلې سندره یې ویله.
غوږ مې ونیو ګورم چې د سندرې ټون مې په غوږونو کې اشنا لګیږي او هغه مې د سوریې په اورشلیم کې اورېدلی و. خو د دغه معبد ټولو شیانو کې تر ټولو عجیب شی د فرعون مجسمه و چې د ستنو په سر کې لیدل کېده. ما ستنې وشمېرلې، ومې لیدل چې 40 ستنې دي او په هرې ستنې د فرعون داسې ډبرینې مجسمې جوړې شوي چې د ده تر بدن لوی دي. مجسمې داسې جوړې کړي چې فرعون دواړه لاسونه پر سینې ایښي دي، په یوه لاس کې متروکه او په بل کې سلطنتي لکړه ده. مجسمې ټول محراب ته ګوري او زه نه پوهېدم چې کوم مجسمه جوړونکي دغه طرحه ورکړي او هغه یې د خپلو شاګردانو په وسیله جوړې کړي دي. خو په دې پوهېدم چې مجسمه جوړونکي قصداً د فرعون د اندام ټولې نیمګړتیاوې اپوټه ښودلې دي. مثلا فرعون ډنګر لاسونه او پښې لري، خو په مجسمې کې لاسونه او پښې هومره غټ غټ جوړ کړي چې ته وا د فرعون لاس او پښې ژې دي او له باده ډک شوي دي. چې د بدن له غړو ورتیر شو، مجسمه جوړونکي د فرعون څیره هم مسخه کړې وه. ټولو پخوانیو مجسمه جوړونکو او هنرمندانو چې د پخوانیو فرعونیانو مجسمې جوړې کړي هڅه یې کړې وه چې مجسمه د هغه له اصل سره یو شان وي. څوک چې 1000 کاله وروسته هم دغه مجسمه ګوري پوهیږي چې دغه فرعون څه ډول و. خو هغه هنرمند چې د دې معبد مجسمې جوړې کړي نو دې ورته والي ته یې هیڅ توجه نه ده کړې. کله چې څوک فرعون په لویو او کوچنیو زاویو، وتلیو غومبرو او اوږد مخ وګوري نو ترې ډارېږي. که زما ملګری توتمس دلته وای او دغه مجسمې لیدلې وای نو ویل به یې چې دا نوی هنري مکتب دی او په نوي هنر کې د خلکو او شیانو انځور او شکلونه باید د هغوی له اصل سره توپیر ونه لري، بلکې هنرمند چې یو شی او یا یو کس هر ډول ویني باید انځور او مجسمه یې هماغسې وباسي. یو بل شي چې زه یې حیران کړم دا دی چې څه ډول د فرعون یعنی څلورم آمنهوتپ موافقه کړې چې د هغه مجسمې داسې جوړې شي. آیا هغه خپل ځان هم داسې لیده؟ ځکه خو یې پر مجسمه جوړونکو نیوکه نه ده کړې او هغه یې د هغو کسانو په شان چې کفر یې کړی دی په دار نه دي پورته کړي. زه پوه شوم چې په نوي معبد کې لیدونکي ډیر نه دي او نندارچیان په 2 ډلو ویشل شوي دي. یو شمیر هغه کسان دي چې د کتان جامې اغوستې او د سرو زرو زنځیر په غاړه کې دی. دا د مصر درباریان ول. دوی پوهېدل چې فرعون نوي معبد ته توجه کوي نو د چاپړوسۍ او غوړمالۍ لپاره دغه معبد ته راتلل. دویمه ډله نندارچیان او عام خلک دي چې په حیرانۍ سره د کاهنانو سندرو ته غوږ نیولی و، ځکه چې د هغوی په معنا نه پوهېدل او سندرې ټون او آهنګ ورته عجیبه ښکارېده. دوی له ماشوموالي راهیسې له هغو سندرو سره عادت شوي ول چې د مصر په معبدونو کې د هرمونو له جوړېدا راهیسې ویل کیږي. دغه سندرې د دوی په ارواو کې داسې اخښل شوي چې که یې په خوب کې هم اورېدې نو په معنا یې پوهېدل، خو نوي سندرې د هغوی د روح او غوږونو لپاره ناشنا وي. له دې وروسته چې سندرې وویل شوې، یو سړی چې له ظاهري څېرې کروندګر و او له بیدیا راغلی ښکارېده کاهنانو ته ورنږدې شو او له هغوی یې پوښتنه وکړه آیا شونې ده چې یو طلسم او یا د قرباني شوي پسه او غویي سترګه چې خطر لري کوي ده ته په ارزانه بیه ورکړي چې له ځان سره یې یوسي او له خطره خوندي شي؟ کاهنانو د هغه سړي په ځواب کې وویل د اتون خدای طلسم او د قربانۍ سترګه نه خرڅوي او هغو ته اړتیا نه لري، بلکې هر څوک چې پرې عقیده وکړي د هغه ملاتړ کوي او بې له دې چې ډالۍ ورکړي هغه ساتي. کله چې دغه سړي دغه خبرې واورېدې د څېرې رنګ یې بدل شو او بیرته روان شو. ما اوریدل چې سړی له ځان سره غړمبېده، ویلې د اتون خدای د دروغو خدای دی. بیا د آمون د معبد پر لور روان شو چې دغه معبد له کاهنانو قربانۍ سترګه او یا طلسم ترلاسه کړي. یوه عامه ښځه ځوان کاهن ته نږدې شوه، ویل مګر د اتون په نوم ستاسې خدای د قرباني پسونه او غویي نه ترلاسه کوي. څوک ورته قرباني نه ورکوي چې تاسې غوښه وخورئ او چاق شئ. که ستاسې خدای همغه ډول چې وایي ځواکمن وي نو د هغه کاهنان باید چاغ او غوښن وي، نه داسې ډنګر او بېوسه لکه تاسې چې یاست. ستاسې خواري او ناتواني دا ښیي چې خدای مو هم ناتوانه دی، په داسې حال کې چې آمون غښتلی دی، خپلو کاهنانو ته غوښې ورکوي او له همدې امله ټول چاغ او غوښن دي. یوه مشر کاهن ویل اتون له قربانۍ کرکه کوي، نه غواړي چې د ځناورو وینه د هغه لپاره توی شي. ته باید په دې معبد کې د آمون نوم وانخلې، ځکه چې آمون د درواغو خدای دی او ډیر ژر به د هغه خدای تخت نسکور او معبد وران شي.
ښځه 2 ګامه شاته شوه. وی ویل ای آمونه، خبر اوسه چې ما دغه خبره نه ده کړې، بلکې دغه سړي دا خبره وکړه او ستا لعنت باید پر هغه شي نه پر ما. ښځه له نورو میرمنو سره چې هلته وی ولاړه او کاهنانو په ټوکو او خندا ورته وویل ورځئ ورځئ، ای بې ایمانه خلکو پوه شئ چې آمون د درواغو خدای دی او ډیر ژر به د هغه ځواک د هغو وښو په شان له منځه ولاړ شي چې د لور په وسیله ریبل کیږي. په دې وخت کې یو سړی ټیټ شو، یوه ډبره یې له ځمکې راواخیسته، د کاهنانو خواته یې ور وویشته. ډبره د یو کاهن پر مخ ولګېده، مخ یې ژوبل شو. کاهنانو د معبد ساتونکي راوغوښتل چې هغه سړی ونیسي، خو سړی وتښتېد او هغوی بریالي نه شول چې وینیسي. په دې وخت کې زه کاهن ته نږدې شوم او په ادب مې ورته وویل زه یو مصری یم چې یوه موده له هېواده لرې وم. تر دې مخکې چې له مصره ولاړ شم د اتون خدای نوم مې اورېدلی و، خو پام مې ورته نه کاوه. وروسته بیا له مصره د لرېوالي له امله مې د دې خدای په هکله معلومات ترلاسه نه کړی شول. اوس راغلی یم، غواړم پوه شم چې د اتون خدای څوک دی، څه وایي او څه ډول باید د هغه عبادت وشي. کاهن لږه شیبه راته وکتل چې پوه شي زه ملنډې وهم که نه جدي خبرې کوم. کله چې کاهنان پوه شول زه جدي یم، یوه پکې وویل اتون یو واقعي خدای دی. ټول خدایان چې له اتون مخکې راغلي د درواغو ول، او هغه چې له اتون وروسته راځي هغوی به هم د درواغو وي. اتون ځمکه، اسمان، د نیل سیند او ټول ژوي وپنځول او تل موجود و او وي به. اوس په خپل زوی فرعون کې څرګند شوی او باید ټول د هغه عبادت وکړي. دغه خدای د نورو خدایانو پر خلاف چې ټول د درواغو دي له خلکو څخه ډالۍ نه اخلي او دې شیانو ته لیواله نه دي. بېوزله او شتمن ته په یوه سترګه ګوري. هر څوک چې پرې عقیده وکړي هغه به په خپلې پناه کې وساتي. اتون د نورو جعلي خدایانو په شان نه دی چې ومري، دی په هر ځای کې شته او د هغه له ارادې پرته هیڅ کار هم نه کیږي. ما وویل دغه کاڼی چې اوس د دې ځوان کاهن پر مخ ولګېد او هغه یې ژوبل کړ د اتون د ارادې په اساس و، ځکه چې ته وایې هیڅ کار د هغه له ارادې پرته نشي کېدی. کله چې کاهنانو دغه خبره واورېده یو بل ته یې وکتل، ویې ویل داسې ښکاري چې ته پر موږ ملنډې وهې. خو هغه کاهن چې په مخ لګېدلی و په لوړ غږ وویل هو، دغه پیښه د اتون د ارادې له مخې وشوه، ځکه چې زه د هغه لیاقت نه لرم. دغه پیښه اتون رامنځته کړه. دا چې اتون له دې پیښې سره مخامخ کړم علت یې دا و چې زه په خپل روح کې له فرعون سره د ډیر محبوبیت له امله مغرور شوی وم. اتون مې هیر کړ او پر فرعون ځکه ګران یم چې ډیر ښه غږ لرم او سندرې ویلی شم. کله چې فرعون پوه شو زه چمتو یم د هغه په خدای ایمان راوړم، زه معبد ته ولېږلم، نو دې ځای ته ورسېدم. ومې ویل بیا نو اتون خدای دغه توانایي لري چې فرعون اړ کړي، یو کس ناڅاپه له خاورو پورته کړي او معبد ته یې راولي چې کاهن شي. یو کاهن وویل زموږ فرعون د خلکو مادي او ظاهري اړخ ته توجه نه کوي، بلکې له هغه ځواکه استفاده کوي چې اتون ورکړی. دی د نورو له زړونو خبریږي او پوهیږي چې آیا دغه کیسه ترقي کولی شي او که نه. ومې ویل فرعون څنګه د نورو خلکو له زړونو خبرېدی شي او د خلکو زړونه لوستلی شي؟ ځکه چې یوازې اوزیریس دغه قدرت لري او د دې وس لري چې د نورو له زړونو خبر شي. اوزیریس د مصر یو مشهور خدای و. دغه خدای د اروپایانو په تاریخونو کې چې د مصر په هکله لیکل شوي ډیر راغلی دی، نو له همدې کبله د مصر په خدایانو کې تر نورو ډیر مشهور دی. ژباړن کله چې ما دغه خبره وکړه کاهنانو په خپلو کې خبرې وکړې او مشوره یې کوله چې ما ته څه ځواب راکړي. یو پکې وویل اوزیریس د 2مې 3مې بلکې د 4مې درجې او هغه هم خیالي خدای دی. اوزیریس نشته، یوازې د عامو خلکو خیالونو هغه رامنځته کړی، خو د دې پر خلاف اتون موجود دی. ناڅرګند او همیشنی خدای دی او فرعون په عین حال کې چې یو انسان دی د اتون اصلیت هم لري، ځکه خو په یو وخت کې څو شخصیته درلودلی شي. دا چې د خلکو زړونه ویلی او له هغو خبرېدی شي علت یې دا دی چې په یو وخت کې څو شخصیتونه لري، داسې چې یو انسان د څو کسانو غوندې کیږي او همدا لامل دی هغه مجسمې چې هنرمندانو جوړې کړي او ته یې پر ستنو برسیره وینې داسې جوړې شوي چې هم ښځې دي او هم نارینه، ځکه چې د خدای اصلیت په فرعون کې شته او هغه د دغه اصلیت له امله هم نارینه او هم ښځینه ځواک لري. ما مصر په دواړو لاسونو ونیو او ومې ویل زه د همدغې ښځې په څیر چې اوس له دې ځایه ولاړه ساده سړی یم. ستاسو د خبرو په معنا نشم پوهېدی.
زما عقل دا نه مني چې یو کس دې هم مهاله هم نر وي او هم ښځه، هم نطفه دې جوړه کړي او هم دې د ماشوم زیږولو او پاللو توان ولري. بله دا چې تاسې په خپله هم د اتون په خدای جوړ نه یاست. تاسې لکه چې نه پوهیږئ هغه څوک دی او څه وایي، ځکه کله چې زه له تاسو پوښتنه وکړم تاسو یې له سلا مشورې وروسته ځواب راکوئ. کاهنانو پر دې خبرې اعتراض وکړ. ویل نه، داسې نه ده. موږ د اتون د خدای په اړه هیڅ شک هم نه لرو. هغه بشپړ خدای دی، هیڅ نیمګړتیا نه لري او تل و او همیشه به وي. خو موږ نیکمرغه یو له دې کبله چې کمی لرو د اتون خدای ښه نه شو پیژندلی، خو څومره چې فکر او مطالعه وکړو هغه به ښه او ډیر وپیژنو. حتما څو کاله وروسته به د اتون خدای ښه وپیژنو. 20 کاله وروسته به زموږ پیژندګلوي د اوس په پرتله ډیره وي. خو اوس یوازې یو کس اتون ډیر ښه پیژني او هغه د مصر فرعون دی، ځکه چې هغه د اتون له ذاته دی او د اتون روح د هغه په بدن کې وي. له دې سره چې دې خبرې قانع نه کړم، خو پر ما یې ډیر اغیز وکړ، ځکه زه متوجه شوم چې دغه خبرې له ډیر صمیمیته ډکې دي. زه پوهېدم چې د کاهنانو په دې خبرو کې ممکنه ده یو لوی حقیقت وي، هغه دا چې موږ نه خدایان یو او نه پوهیږو. له دې کبله چې زموږ عقل کم دی او ناپوه نو فکر کوو چې نور نادانان او ناپوهان دي. پوه شوم چې ښایي په نړۍ کې داسې حقیقتونه وي چې زموږ سترګې نه ویني، زموږ غوږونه یې نه اوري، لاسونه یې نه لمس کوي، خو له دې سره دغه حقیقتونه شته. کله چې موږ د څه په اړه نه پوهیږو نو باید له هغه شي منکر نه شو او داسې ونه وایو چې دغه شی نشته. ښایي فرعون هم داسې حقیقت موندلی وي چې هغه ته اتون وایي، خو زه چې سم درک او پوهه نه لرم نو پر دې نه پوهیږم چې اتون څوک دی. له دې کبله چې خپل اشنایان مې پیدا نه کړی شول، بیرته کور ته راستون شوم. ومې لیدل چې کاپتا زما د حکم پر اساس پر کور یوه لوحه ځوړنده کړې او دی په خپله په کور ناست دی. د اوربشو یو منګی اوبه یې ځان ته ایښي او غوړپ ترې کوي. زما په کور کې څو ناروغان ناسته او زما د ستنېدا په تمه ول. ما په سر کې هغه مور راوغوښتله چې خوار ماشوم یې په غېږ کې نیولی دی. ښځې راته وویل ورځ پر ورځ زما زوی خورا ډنګرېږي، خو ما ولیدل چې نه مور او نه هم ماشوم ناروغ دی. د ماشوم مور ته مې وویل ستا د ماشوم ناروغي له دې عمله ده چې ته کافي ډوډۍ نه خورې. که پوره خوراک وکړې نو ماشوم ته به پوره شیدې ورکړې او هغه به چاغ شي. له دې وروسته چې ښځه ولاړه یو موریی مې معاینه کړ چې ګوته یې د ژرندې تر ډبرې لاندې شوې او ژوبل شوی و. د هغه پر ټپ مې درمل کېښودل او ومې تاړه. بیا مې یو سړی معاینه کړ چې کاتب و. هغه د ستوني په منځ کې د یو موټي په اندازه یوه غده پیدا شوې وه. ده ته مې هغه درمل ورکړل چې له یو ډول سمندري بوټي ترلاسه کیږي. ومې ویل دغه غده باید ستا له ستوني وایستل شي او ته باید له هغه وروسته یوه موده استراحت وکړې چې ټپ دې ښه شي. هغه ته مې وویل آیا ممکنه ده چې زه ستاسې کور ته درشم او هلته ستا له ستوني څخه دغه غده راوباسم؟ سړي وویل هو. وروسته مو پرېکړه وکړه چې زه به پر بله ورځ د هغه کور ته ورځم او دغه غده یې له ستوني راوباسم. کله چې سړي غوښتل ولاړ شي 2 کړۍ مس یې له خپل جیبه راوایستل چې د فیس په بدل کې یې راکړي. ما ورته وویل ما لا نه یې معالجه کړی چې له تا کوم شی واخلم. هغه وویل تا درمل راکړل، باید د هغو پیسې واخلې. ما ورته وویل له دې پرته چې له تا ډالۍ واخلم ستا علاج به وکړم، خو په بدل کې چې زه کله کتابت ته اړ شم نو ستا له هنره به استفاده کوم. له هغه وروسته یوې ځوانې ښځې چې هلته څیرمه یې په یو عمومي کور کې ژوند کاوه خپله سترګه راوښودله. ویې ویل زما سترګه خوږیږي. ما د هغې په سترګه کې درمل واچول. ښځې غوښتل خپل فیس د هغو ښځو په شان چې ځان ارزانه خرڅوي راکړي. ما ورته ویل ناروغ یم او نشم کولی چې له ښځو سره څملم. دغه راز مې د ښځې پر خېټه 2 دانې هم لرې کړې چې خپلو مشتریانو ته ښه ښکاره شي. خو پر دغې لومړۍ ورځ ما له خپلو ناروغانو څخه آن یوه کړۍ مس هم وانخیستل. کله چې هغوی ولاړل کاپتا ما ته خواړه راوړل او ویې ویل باداره تا نن له خپل کاره دومره ګټه هم پورته نه کړه چې په دې خوړو کې د اچول شوې مالګې بیه پوره کړي. زما موریې کاپتا دغه خواړه چې یوه سړه شوې هیلۍ وه د تبس له یوه خوړنځایه راخیستې او ګرمه کړې وه. په تبس ښار کې هیلۍ او غازان داسې سره کوي چې ما یې ساری په هیڅ بل هیواد کې نه دی لیدلی. زموږ په ښار کې هیلۍ او غازان په یوه فلزي لوښي کېږدي او دروازه یې بندوي. بیا دغه لوښی په یو داش کېږدي. په نتیجه کې هیلۍ او غاز داسې پخیږي چې
د خوړو ټول مایات په خوړو کې پاتې کیږي او نه ضایع کیږي. دغه ډول پخلی په هیڅ یو هیواد کې نشته او یوازې په طبس کې دغه ډول خواړه پخوي. کاپتا پردیش پر ما خوندور شراب وڅښل او له دې سره چې پر دغې ورځ مې له چا فیس نه واخیستی، خو داسې خوشحاله وم چې ته ګنې یو شتمن سوداګر مې معالجه کړی او هغه ماته د سرو زرو یوه غاړکۍ راکړې وي. دا خبره به هم وکړم هغه مریی چې ما یې څو ورځې مخکې ګوته معالجه کړه. کله چې څو ورځې وروسته ګوته بیخي ښه شوه نو ماته یوه پیمانه اوړه راوړله. ویې ویل دغه اوړه یې له یوې ژرندې پټ کړي چې د فیس په بدل کې ماته راکړي، په دې معنا چې د لومړۍ ورځې طبابت ګټه یوه پیمانه اوړه شول. خو ما له دغه مریی څخه اوړه وانه خیستله. ومې ویل دا دې ستا وي. پر بله ورځ زما مریی چې له کوره بهر ته تللی و راستون شو. ماته یې وویل سینوهه زه تصور کوم چې نن او سبا به ډېر ناروغان ولرې، ځکه کله چې بهر ولاړم اوریدل مې چې خلکو سره ویل پرون یو ډاکټر راغلی او د پخواني مسګر په کور کې یې اړولي او له فیسه پرته ناروغان معالجه کوي او پر دې سربیره بېوزله ناروغانو ته د میسو کړۍ هم ورکوي. کاپتا ویل بېوزلو یو بل ته سپارښتنه کوله چې ډېر ژر دې دغه ډاکټر ته ورشي چې هم خپله ناروغي معالجه کړي او هم له هغه څخه میس ترلاسه کړي. دوی ویل دغه ډاکټر چې خلک بې فیسه معاینه کوي او بیا میس هم له ځانه ورکوي نو ډېر ژر کیدای شي مفلس شي، دغه کور وپلوري او له دې ځایه به ولاړ شي. ځینو ویل ښایي دغسې نوحه ناروغ او لیونی شوی دی او که یې لیونتوب همداسې پاتې وي نو هغه به په یوه کوټې کې واچوي او وینه زبېښونکي به یې پر سر کیږدي چې لیونتوب یې له منځه ولاړ شي. کاپتا زیاته کړه ما چې دغه خبرې له خلکو واورېدې د هغوی په حماقت مې وخندل، ځکه چې پوهېدم چې ته بډای سړی یې. ما ستا د حکم پر اساس ستا ټول فلزات په کار اچولي. ته د خپل اطلاع له ګټې ښه ژوند کولی شي او هره شپه د نن شپې په شان هیلۍ او غازان خوړلی شي. بیا زما مریی وویل خو زه له یوه شی ویرېږم، هغه دا چې ته عادي سړی نه یې او له همدې امله ممکنه ده یوه ورځ هڅه وکړې چې خپل ټول سره او سپین لرې غوزار کړي او دغه کور له ما سره یو ځای چې ستا مریی یم خرڅ کړي، ځکه تا یو ځل مخکې هم دغه کار کړی او خپل کور دې له ما سره یو ځای پر هغې ښځې پلورلی و چې ته پرې مین شوی وې. که زه نه وای تښتېدلی نو اوس به د هغې ښځې مریی وای. نو غوره ده چې په یوه کاتب یو کاغذ ولیکي چې زه سر له سبا آزاد یم او په خپله خوښه هر چیرته چې وغواړم تللی شم. څوک نشي کولی چې نور ما واخلي او یا وپلوري. زه له دې امله له تا څخه دغه ډول لیک غواړم چې خبرې له منځه ځي، خو لیکنه تر ابده پاتې کیږي، ځکه چې پاپیروس یعنې مصري کاغذ له منځه نه ځي.